بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمو پر تن وي. مرګلو دا دوه درسي لیکچرې، البته درې درسي لیکچرې موږ په ناون دوه لیکچرې مو ناون دپاره ځانګړې کړي او یو رسنی لیکچر موږ د پروناون یا ضمیر دپاره ځانګړې کړی او په هغې باندې مو مفصلې خبرې وکړې. ما مرګلو ناون کې البته ناون مو تعریف کړو: kinds of noun, proper noun, common noun, material noun, abstract noun, collective noun, concrete noun. همداسې verbal noun, possessive noun, compound noun, simple compound noun, open compound noun, hyphenated compound noun. هغې کې ټول لکه دا موږ وویلې، بیا مو هغې کې کیسونو ته لاړو چې nominative case of noun یا subjective case of noun، objective case noun چې هغې کې مو accusative case او adjective case باندې خبرې وکړې، genitive case یا possessive case باندې، vocative case باندې مو خبرې، ablative case. د کیسونه همداسې genders of noun چې هغې کې masculine gender of noun، feminine gender of noun، common gender of noun او neuter gender of noun. او مهمتر هغې کې دا و چې موږ په endings of noun باندې خبرې وکړې چې د noun څنګه د وروستاړي له طریقه یا د suffix له طریقه وپېژنو، په هغې باندې مفصلې خبرې وکړې. بیا داخل شو پروناون ته. پروناون د اسم په ځای استعمالېږي. موږ اسم ویلی و، فقط خبرې وکړې چې پروناون هم د اسم یا د ناون په ځای استعمالېږي. په هغې کې موږ ویلې چې مثلا object pronoun وڅېړل. همداسې indefinite pronouns like relative pronouns, reciprocal pronouns, interrogative pronouns او نور مهم pronouns like evasive pronouns یا intensive pronouns. په ټول pronouns یا distributive pronouns دي، همداسې demonstrative pronouns. په ټولو pronouns باندې اقسام او انواع او علوم دي، هغو باندې موږ مفصلې خبرې وکړې. نن مو چې کومه موضوع ټاکلې هغه adjective یا صفت دی. نو adjective بالکل اسانه دی په هغه صورت کې، ځکه اسانه دی چې adjective فقط noun او pronoun تشریح کوي. نو الحمدلله موږ noun مکمل جزئیاتو سره ویلی دی او pronoun مو ویلی دی. نو اوس د adjective چې دی noun تشریح کوي یا pronoun. موږ noun مکمل په جزئیاتو خبرو چې noun څه ته ویل کېږي، noun څو ډوله دي او په کوم قسمونو دي، او هغه جنسیات یا جنډر دی دوی، هغه فورمز دی دوی، هغه kinds دی دوی، هغه endings دی noun، ټول موږ ویلي دي. همداسې pronoun موږ تعریف کړی دی چې pronoun یعنې د اسم پر ځای چې کارول کېږي هغه pronoun یا ضمیر دی. نو هغې مکمل موږ جزئیاتو سره تدریس کړی دی. نن که چېرته adjective موږ وایو نو دا په دې معنه چې adjective به یا noun define کوي یا pronoun. نو noun pronoun سره چې موږ بلد ونیو انشاءالله نن ورځ درس کې به موږ هېڅ ستونزه په دې ونه لرو چې دا بل څه نه دی، فقط د دوه مقبل درسونه چې موږ تدریس کړي دي د هغو په باره کې وضاحت ورکوي، هغه تشریح کوي، هغه واضح کوي. نو موږ د درسونو لړۍ همداسې دی چې ما مخکې ویلي و چې یو درس د بل سره یو تړاو لري طبعا. نو که څوک مثال خبره، ما پرون پروناون ضمیر تشریح کوم، ما ویلي چې ضمیر د اسم یا د ناون په ځای کارول کېږي. نو که تاسې ناون نه وای زده کړی، تاسې به ویلي چې استاد د ناون څه ته ویل کېږي ضمیر. موږ اول باید پوه شو چې ناون او بیا پوه شو چې د ضمیر هغه څه چې د ناون په ځای اسم په ځای کارول کېږي. نو څه چې ناون نه وي زده نو ضمیر هم بیا پروناون هم نشي زده کوی. نو په دې اساس اول ما مخکې ناون تدریس کړو، هغې نه شاته پروناون، ځکه چې هغه قیم مقام د ناون و. نو اوس که چېرته adjective زه تدریس کوم او تاسو ته ووایم چې adjective یا صفت ناون یا اسم یا ضمیر تشریح کوي، نو دا په دې معنی چې تاسې باید د اسم په باره کې پوره علمیت ولرئ او د ضمیر په باره کې پوره معلومات ولرئ تر څو په صفت یا adjective باندې پوه شئ. نو مطلب دا چې که چېرته خدای نه خواسته که چېرته مخکې دوه لیکچرې چا مس کړي وي، نو دا په دې معنی چې نن به په ننني درس کې به څه نه څه ستونزو سره په دې مخ وي چې دوی به هغه مخکیني درسونه نه وي زده کړي. نو ما مخکې مې اشاره کړې وه چې موږ درسونه د یو بل سره وصل دي، البته کړایي شکل لري. نو په دې اساس چې یو څوک پې ښه پوه شي نو ما قبل درسونه باید کړی شي. په هر صورت نن به انشاءالله په صفت یا adjective باندې په جزئیاتو خبرې کوو. خو یو شی چې زه باید ورته اشاره وکړم، هغه adjectives، هغه kinds of adjectives چې نن زه ورباندې خبرې کوم موږ هغه په مفصل ډول تدریس کړي دي. خو نن د ګرامري اړخونو باندې به مې تاکید زیات وي، ځکه چې مرګلو مقرره غوښتنه دا وه چې موږ ټینسونه تدریس کړي، دا چې parts of speech هم په مکمل جزئیاتو سره د ګرامر له لحاظه تدریس شي. نو انشاءالله دوی به بیا په اړوند برخه کې ستونزه نه لري. دوی د خواهشاتو مطابق ما وغوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو. ښه،
خورمزی صاحب واقعیت هم همداسې دی ګرانه. واقعیت د اخري ورځې د درسونو دي، دا ځکه چې دا یو کلن پروګرام و او خوشبختي خو دا دی چې د تیر روان همدغه کال په جنوري اول تاریخ نه چې کله ما درسونه شروع کړه تر ننه پورې په درس کې کوم اخلال نه دی واقع شوی، کومه سختګي نه دی واقع شوی، منظم او مسلسل مو خپل درسي لړۍ دوامداره ساتلې. نو مقصد یو کال پوره کېږي، یو کال د تقریبا لکه ډیل غوندې یو کلن پروګرام و. نو الله دې وکړي چې د استفادې وړ ګرځېدلې وي. دا به اخري میاشت وي، دې میاشتې تر اخره پورې به موږ پارټس اف سپیچ په تمامو جزئیاتو سره خلاصوو او وروسته له دې به مطلب دا چې د دغې ډسمبر یا د عیسوي کال د 12مې میاشتې تر اخره پورې به موږ دغه اړوند درسي لړۍ ختموو او درس به ختمیږي انشاءالله. په دې سره اطمیناني یم چې څوک واقعیت غواړي چې انګلیسي زده کړي او یا چا پخواني درسونه تعقیب کړي وي، انشاءالله بیا به د انګلیسي ژبې په تکلم کې ستونزې ونه لري. ښه، نو مطلب دا چې فکر نه کوم چې بیا البته تکرار تظاهرات ولري، ځکه چې د نوي کال یا د 2020 عیسوي کال دپاره زه نوې برنامې لرم. مخکې د درس په ابتدا کې هم شروع کړې وه چې موږ نوره برنامې شروع کوو، ځکه د 2020 کال په ابتدا کې ما تصمیم داسې دی چې په ابتدا کې به موږ البته د تجوید وعده کړې وه. نو ابتدا کې به زه د قرآن کریم زده کړې دپاره چې څنګه هغه تلاوت کړه شي، وروسته په دویمه مرحله کې به زه په هغې پسې لکه مسلسل منظم تجوید د قرآن کریم شروع. نو مطلب دا چې هسې پلان هغسې دی چې باید د قرآن کریم زده کړه او د قرآن کریم د تجوید هغې باندې کار وکړو. نو ممکن بیا د دې چانس او مقام یا داسې زمینه مسایل نه چې زه اړوند درسونه بیا تکرار کړم. نو که چا داسې علاقه وه، دلچسپي وه، نو انشاءالله چې ټول درسونه به په یوټیوب کې وي او په فیسبوک کې وي، کولی شي چې د خپل تقسیم اوقات مطابق بیا تعقیب کړي. ښه، نو مرګلو که تاسو چېرته په تیر شوي درسونو کې یا ناون پروناونس کې یا کومې پوښتنې لرئ، کولی شئ خپلې پوښتنې مو ما سره مطرح کړئ. زه به اوس کمره واړوم تختې ته، نن به انشاءالله العزیز په adjectives باندې خبرې کوو. خو adjectives کې ځینې لکه ما مخکې مې اشاره وکړه او بیا هم وایم چې ډېری دغسې موارد دي چې مخکې موږ خبرې کړې دي، هغې تکرار ته ضرورت نشته. تکرار ته ضرورت نشته. دا په دې معنی چې مثلا که زه چېرته degrees of an adjective باندې خبرې کوم، نو هغه واقعیت وخت نیسي چې positive degree، comparative degree او superior degree of an adjective په دې باندې ما خبرې کړې. تاسې کولی شئ که degrees of an adjective زه به فقط اشاره وکړم، یو ډېر داسې مختصر مرور به هم پرې وکړم. خو که چا غوښتل چې ډېر په اړوند برخه کې پوه شي، کولی شي چې ما تیرې لیکچرې چې په یوټیوب او فیسبوک دواړو کې شته، نو هغې کې کولی شي، یعنې هغې کې تعقیبولی شي. یا مثلا که زه چېرته proper adjectives باندې خبرې وکړم، نو proper adjective باندې ما په تیرو لیکچرو کې مفصلې خبرې کړي دي چې کړای شئ تاسې په یوټیوب او فیسبوک دواړو کې هغې ته لاسرسی ولرئ. خورمزی صاحب نه، ټولې ویډیوګانې ما اپلوډ کړي دي، فقط دغه وروستي پارټس اف سپیچ چې موږ یعنې اوس شروع کړي دي پارټس اف سپیچ نه دي اپلوډ شوي. د پارټس اف سپیچ نه ما قبل ټوله ویډیوګانې یوټیوب کې شته، بالکل مطمئن او خاطرجم ټول په یوټیوب کې شته، ما اپلوډ کړي دي. فقط دغه یو څو د پارټس اف سپیچ ویډیوګانې پاتې دي، یو درې، دغه هم اپلوډ کوم. نو ټوله ویډیوګانې شته په یوټیوب کې. ښه مرګلو، زه اړوم تختې ته کمره البته، نو انشاءالله دغه باقي خبرې بلته کوو ځکه چې وخت به بیا کم وي. تاسې هم اخر کې ستړي کېږئ. یو ښه، او ځکه چې تاسې خو شپه دی، نو طبعا تاسې به بیا ویده کېږئ، دې په خاطر چې دغه درسونه هغه نه شي. ښه، زه وګورم چې څنګه لیدل کېږي که نه لیدل کېږي. انشاءالله چې لیدل کېږي به، تخته به صحیح وي. ښه، او فیاض سپیر صاحب تاسې خپلې ټکي ته اشاره د عربي ژبې په هکله خبره اشاره کړې دی، ډېر معقول دلیل دی. خو ګرانه مخکې ما وعده کړې وه دا چې زه مخکې دغه د پښتون رویشه خوځښت هغې وخت کې دوی نه بیا مننه چې داسې د پښتون په ویښونه کې دوی نسبتا رول لوبولی دی، خو دوی سایډ نه فکر کوم یو وخت کې
د عربي ژبې د تدریس په مناسبت یو پوسټ شوی و، هغې ته موږ ډېر خوشبینه وو چې ځای د ځینې نیمګړتیاوې به دوی راپوره کړي، خو له بده مرغه هغوی هسې عملي بڼه ورنه کړه. دا چې دا به ما هغې بیا تصمیم خپله شخصي دا و چې زه به تجوید شروع کړم، د قرآن کریم زده کړه او تجوید. نو اوس مو هغه خبره کړې، نو مجبور د هغې ته قرآن کریم تجوید ته اولویت ورکړو. نو وروسته له هغې نه که چېرته زمینه مساعده شوه بیا به ګورو، کنې ما وروسته بعدي پلان بیا د لیک او لوست و، او د درېیمه مرحله کې بیا مسلکي زده کړو ته تګ و. نو په دې اساس باندې ما خپل تقسیم اوقات دغسې و. جاني صاحب علیکم السلام، مننه. مرګلو نن د 12مې میاشتې یا وبخښئ د مرکل خو لږ رنګ یې زیړ دی، زیړ رنګ دلته ښه نه لیدل کېږي. د بل د 12مې میاشتې 6 تاریخ دی او د 2019 کال یعنی ډسمبر 6 2019 دغه تاریخ دی. مرګلو نن په adjective باندې خبرې کوو چې adjective څه ته ویل کېږي. مرګلو یو غوښتنه مې دا ده چې ما مخکې ولو که ځینو مرګلو انتقاد هم کړی و، په هر صورت خو مقصد داسې دی چې موږ تلفظ باندې ډېر تاکید کوو. نو ځینې مرګلي چې وایي چې adjective، نو adjective تاسې مه وایئ، تاکید په اول باندې، اول سلیبل باندې دی. نو adjective تاسې به وایئ چې adjective. نو تاسې ویلی کولی شئ چې په فرست سلیبل باندې سټریس هغه کوي، نه په سیکنډ سلیبل باندې. نو تاسې کولی شئ چې adjective نه adjective. adjective مرګلو صفت ته ویل کېږي. موږ تاسو د دې لپاره مترادفه کلمات چې کاروو هغه صفت دی. اوس adjective دا معنا صفت څه شی واضح کوي. adjectives describes یا تشریح کوي، or adjectives gives more information about a noun or pronoun. دا د اسم یا ضمیر د لپاره نور معلومات ورکوي. دا اسم تشریح کوي یا ضمیر تشریح کوي. adjective فقط دغه دوه موارد تشریح کوي. مرګ یا اسم یا اسم غیر مقام چې pronoun دی یا noun pronoun، دا دوه تشریح کوي. نو تاسو کله چې انګلیسي زده وي تعریف ته ضرورت نشته، تاسو په هر رقم تشریح کولی شئ. تاسو ویلی شئ adjective is a word which modifies noun or pronoun. تاسو adjective is gives more information about a noun or pronoun. چې هر رقم یې تاسو وایئ. زه به دلته یو مختصر یو شی درته ولیکم چې تاسو د تعریفونو کې لږه دلچسپي زیاته وي. adjective is a word، دا یو کلمه دی. د هر رقم ته کلمه چې وي adjective is a word which چې دغه کلمه مثلا describes تشریح کوي یا modifies، صحیح شو، یا تشریح کوي. ټول modifies describes ټوله تشریح کولو ته وایي. modifies دوه شیان دا تشریح کوي. مرګرو کوم شیان؟ noun اسم، صحیح، یا به دا تشریح or یا pronoun. د pronoun دا قیم مقام د اسم دی، ځکه چې دا د اسم په ځای کوي. نو موږ noun الحمدلله ویلی دی او pronoun مو ویلی دی، هیڅ خبره نشته. نو adjective وایو ځکه چې موږ noun ته درس کړی pronoun. پس هر هغه کلمه چې هغه noun موږ ته وضح کوي یا ضمیر یا pronoun ته وضح کوي دغه صفت ویل کېږي. بس دا pronoun. So adjective is a word which modifies or which explains or which defines or which gives more information about a noun or pronoun. په چی شي چې د اسم یا ضمیر په باره کې معلومات ورکوي هغه adjective یا صفت هغې ته ویل کېږي. مرګلو څنګه که زه ووایم، که زه دلته وایم چې محمد یو noun دی، صحیح دی، ځکه موږ noun کې ویلی دی. حتی دا هم پوهېږو چې دا proper noun دی، خاص ځانګړی یا اسم خاص دی. محمد is، که زه ووایم چې teacher، صحیح شو، محمد is a teacher، محمد یو استاد دی، صحیح دی. که زه د teacher چې دا هم noun دی، که زه وایم چې محمد is a good teacher، محمد یو ښه استاد دی، دغه ښه صفت شو. ولې صفت شو؟ چې دغه ټیچر یې واضح کړو چې محمد is، که زه دا لرې کړم هم جملې کې څه تغیرات نه راځي. محمد is a teacher، محمد یو استاد دی، صحیح دی. نو که دا ټیچر دا noun دی، دا noun تشریح شو، دا محمد is a teacher، محمد is a student، محمد is a boy، محمد is مثلا دا. که زه محمد is a good teacher، دغه good ورته adjective شو، صفت شو، ځکه چې دا noun تشریح کړو. ځکه چې وایي دغه teacher دا څنګه دی، دا اسم a good teacher، a tall teacher،
a bad teacher مثلا an American teacher مثلا سره کمته تاسو an intelligent teacher a smart teacher سره کمته teacher دی یا a short teacher an old teacher Muhammad is an old teacher Muhammad یو زوړ استاد نو تاسو کوئ Muhammad is an old teacher Muhammad is an experienced teacher Muhammad is interested teacher مثلا تاسو دا تاسو دغه څه ویلی شئ یا لکه داسې هم حتی ویلی شئ Muhammad is a boring teacher نو boring کلمه هم تاسې کاروی شئ چې دا هم صفت دی موږ شاته پرې خبرې کوو نو تاسې مثلا مرګلو دغه دې باندې کولی شئ که زه دغسې دم شي یا که چېرته زه دلته وایم چې Muhammad is صحیح شو یا داسې وایم Muhammad is tall Muhammad جیګ دی نو اوس دلته دغه ټال صفت دی چې دا وایي صفت چې دا ناون یې تشریح کوي ناون څنګه دی که زه د محمد په ځای باندې پروناون استفاده کوم محمد په ځای باندې he استفاده کېږي he is tall نو بیا هم tall adjective دی ولې چې دا پروناون یې تشریح کړی دی دا پروناون دی نو مرګلو ما ویلي چې adjective is a word which defines or which explains or which modifies or which gives more information about the noun or pronoun. نو کله چې یو noun یا pronoun تشریح کېږي تاسې کولی شئ چې دا د adjective لقب ورکړه. اوس مرګلو اقسام د adjective ته چې مهمه خبره دا ده تاسو خو په دې باندې پوهېږئ تاسو خو هغه د یو کال انګلیسي وویل انشاءالله دا خو ډېر ابتدایي موارد دي تاسو لپاره چې په دې باندې پوه شئ خو زه اوس مخکې ځمه تاسو په دې باندې پوهېږئ که زه ووایم یا دلته جمیله صحیح جمیله is intelligent جمیله هوښیاره دی نو موږ وایو چې دغه جمیله چې د adjective یا صفت ولې صفت دی ځکه چې د noun یې ډیفاین کړی دی د noun یا اسم یې تشریح کړی دی نو دغه صفت کیدای شي چې د verb نه شاته راشي دا کیدای شي چې د noun نه مخکې راشي مثلا هر حالت کې دغه حالتونو کې کارول کیدای شي که زه چېرته اوس د دغه اسم په ځای ضمیر وکاروم نو جمیله فیمیل دی نو فیمیل به کاروم she is intelligent نو زه بیا هم ویلی شم چې د انټیلیجنس صفت دی ولې صفت دی دا بیا adjective دی ځکه چې pronoun یې تشریح کړی دی pronoun دا مخکې noun یې تشریح کړو pronoun موږ ویلي چې adjective is a word which modifies a noun or pronoun نو دغه ته مرګلو صفت ویل کېږي اوس زما kinds of adjective مرګلو ډېر قسمونه لري اوس زه لکه ټوله ولې مخکې نه ځایېږي نو زه یو لیکمه او یو بل کومه او shows the quality of a noun pronoun مګر ایته تاسو adjective نه دی تعریف کړی تا یو قسم adjective تعریف کړی دی چې تا qualitative adjective یو قسم دی adjective دی ګرانه نو مطلب دا چې ته بل مکمل adjective is a word داسې وایه چې which gives more information about a noun or pronoun تا ویلي چې which shows the quality of a noun هغه adjective چې quality of a noun ښیي هغه ته qualitative adjective ویل کېږي یا adjective of quality یا هغه ته یو قسم دی adjective تعریف کړی دی چې هغه ته qualitative adjective ویل کېږي نو زه خیر دی د هغې ته راځمه اوس ته یو قسم تعریف کړی دی نو ته هر adjective qualitative adjective نه دی هر qualitative adjective دی خو هر adjective qualitative نه دی مرګلیا نو په دې اساس زه به خیر راشم دا خبرې ته هم راځم ته یو جز تعریف کړی نه کل باید تعریف داسې وي چې کلي وي نه جزي ښه اول مرګلو راځم descriptive adjectives ښه مرګلو اول که زه ولیکمه adjective یا descriptive دا معنی چې تشریحي صحیح descriptive adjective دا یو قسم دی descriptive adjective یا مثلا
لکه اسد خان صاحب چې مخکې اشاره ورته کړې وه د کوالټي چې ویلی وو یا که زه چې qualitative adjective صحیح شو یا adjective of quality دا ټول نومونه چې هر چېرته وکارول شه دا یو مفهوم لري ملګرو صحیح دی descriptive adjective دا معنی چې تشریحي صفت یعنی تشریح توضیحي صفت یعنی چې وضاحت ورکوي descriptive adjective یا qualitative adjective یا adjective of quality نو اسد ګرانه اوس د تاسې تعریف صحیح دی اوس د یو قسم د صفاتونه qualitative دا معنی چې quality ښیي کیفیت ښیي یا descriptive adjective یا تشریحي صفت چې مثلا وضاحت ورکوي توضیحي تشریحي یعنی چې دا لکه تعریفي لکه وضاحت ورکوي یا adjective of quality یعنی صفت د کیفیت نو کولی شي چې د ټول اسمونه د صفت د قسم د صفت دپاره وکاروئ د هغه صفتونه دي چې quality ښیي مثلا good bad مثلا یا tall short دا ټوله چې دي مثلا تاسې کولی شئ چې دا qualitative adjective په نوم باندې ونوموئ صحیح دی ښه مثلا لکه تاسو ویلی دي چې اسد ګرانه چې تاسو د qualitative تعریف کړی دی تاسو ویلی شئ چې qualitative adjective is an adjective which defines or which shows the quality of an adjective تاسې فقط د دغه هغه تعریف کړی دی زه تعریفونو د ملګرو نه ځم بیا هم درته وایم ما مخکې تعریف وکړو چې qualitative or descriptive adjective shows the quality of a noun or pronoun نو دا د ناون یا پروناون چې کوالیټي ښیي نو پوه شه چې دا qualitative adjective یا descriptive adjective ورته ویل کېږي که زه مثلا ووایم لکه مخکې غوندې چې بلال is tall بلال جګ دی نو دغه کیدای شي چې دا اصلا کوالټي ښیي یعنی هغه کیفیت ښیي د څه شي د ناون که دغه ناون په ځای زه استفاده کړم چې he is tall نو زه بیا هم دغه زه ویلی شم چې دغه کوالټي ښیي صحیح شو تاسې چې نورو صفتونو باندې اقسامو نه پوه شئ نو تاسې بیا پوهیږئ چې واقعیت نو کله چې دا وضح شوی دی دا صفت توضیح کوونکی دی د دغه پروناون او دا صفت د دغه ناون نو موږ ویلو چې an adjective which shows the quality of a noun or pronoun is called qualitative adjective هغه صفت چې هغه د یو اسم یا د ضمیر کیفیت ښیي نو هغې ته qualitative adjective ویل کېږي نو دلته quality ښیي ښه یا که زه ووایم چې he is an intelligent teacher نو intelligent هم درته qualitative adjective کېږي ځکه چې هغې کیفیت دی pronoun یا he وښودو Kazan Muhammad is an intelligent teacher. Intelligent is a qualitative adjective because it shows the quality of a noun, Muhammad. So it is called adjective of quality or qualitative adjective or descriptive adjective. کوم نمونه چې تاسو ورته اخیستی شئ په ګرامر کې مختلفو ځایونو کې هر یو راځي یو کتاب کې به لیکلی وي چې descriptive adjective تاسې باید پوه شئ چې هغه مطلب دا دی چې qualitative adjective بل چېرته به لیکي چې qualitative adjective تاسې باید پوه شئ چې همدا descriptive یا چېرته به لیکلی وي adjective of quality نو هیڅ فرق نه کوي ټول اسمونه مترادف د عین مفهوم دپاره کارول کېږي ښه زه ملګرو د دغو یو ضد تاسو ته لیکم بیا ښه پرې پوهېږئ ښه تقریبا اوس که adjective of quantity دویم درته ولیکم ملګرو adjective of quality مو مخکې وي اوس adjective of quantity صحیح quantity مقدار ته وایي یا موږ ورته quantitative adjective صحیح شو نو خوښه ده که تاسو وایئ چې adjective of quantity لکه مخکې مو وي چې adjective of quality اوس که qualitative adjective of quantity quantitative adjective نو کوم نوم چې تاسې د دې سره ښه وای کومه سره راحت وای هغه نوم وکاروئ نو quantity مقدار ته وایي ملګرو دا د مقدار دپاره کارول کېږي
د یو اندازې دپاره کارول کیږي. صحیح شو؟ مثلا ځینې داسې صفتونه دي چې دا اندازه ښیي یا مقدار ښیي، همداسې د مقدار دپاره موږ quantitative adjective کاروو. خو یو اوس لکه all، لکه some، much، little. مثلا صحیح شو؟ I have که زه ووایم لکه زه some یا all یا little یا a little یا few او few، دا مرګلو a few یا a little دا ټول تاسو ما تدریس کړي. زه فقط اشاره کوم، تاسې باید پوه شئ. که چېرته غواړئ چې په دې په باره کې زیات پوه شئ چې د little، a little، few او few ترمنځ څه فرق دی، تاسې کولی شئ ما پخوانیو ویډیوګانو ته لاړ شئ. په دې باره کې ما پوره وضاحت ورکړی دی چې دا د uncountable یا non count دپاره کارول کیږي، دا د countable یا countable nouns دپاره کارول کیږي. نو تاسو کولی شئ چې هغې ته some ته هم لاړ شئ، any ته هم لاړ شئ، all ته لاړ شئ. مثلا که زه ووایم I have a little sugar. I have a little sugar. دا معنی چې زه لږه بوره لرم، خو دا کفایت کوي. صحیح شو؟ I have a little sugar. a little د uncountable nouns دپاره یا د نه شمېرېدونکو نومونو دپاره کارول کیږي. sugar اسم دی مرګلو، noun دی. صحیح شو؟ دا noun دی. دا noun ما درته وویل چې کله یو شی چې noun ډیفاین کړي هغې ته adjective وایي. اوس I have a little sugar، زه یو کمه بوره لرم، دا هم adjective دی. خو دا کوم قسم adjective دی؟ دې ته ویل کېږي چې quantitative adjective. دا معنی چې دا مقدار د دغه اسم ښیي. I have a little sugar دا معنی چې زه لږه بوره لرم. د لږه دا مقدار دپاره کارول کیږي. مثلا زه وایم I have a few friends، زه یو څو ملګري لرم. نو a few دلته د مقدار دپاره کارول کیږي، د شمېرېدونکي یا countable nouns دپاره. نو کولی شم چې a few دلته چې دی quantitative adjective ځکه مقدار ښیي، اندازه ښیي. نو تاسو ملګرو د دې دپاره quantitative adjective کارولی شئ. خدای دې وکړي چې هغه qualitative adjective سره توپیر پوه شوي وي. دا معلومداره خبره ده چې یو اندازې دپاره کارول کیږي. صحیح شو؟ ما درته ویلې چې دا د نه شمېرېدونکو دپاره ما مخکینی ویډیو ویشته او a few یا few د شمېرېدونکي دی. I have a few friends، زه یو څو ملګري لرم. دا friends دا noun دی ملګرو. صحیح شو؟ او دا چې دی صفت شو. ولې صفت شو؟ ځکه دا noun تشریح کوي چې څومره. که زه وایم چې I have friends جمله صحیح ده. I have friends زه ملګري لرم. خو دې په خاطر چې د دغه په باره کې د friends یا د noun په باره کې نور معلومات ورکوم، د نورو معلوماتو دپاره صفت کارول کیږي. ځکه صفت یو داسې کلمه ده چې د اسم یا ضمیر په باره کې اضافي معلومات ورکوي. نو اضافي که د لرې کومه فرق نه کوي. I have friends ملګري لرم. خو که زه وایم چې I have a few friends زه یو څو ملګري لرم، دا معنی چې دا ورته صفت شو. که زه وایم چې I have sugar زه بوره لرم، نو بیا هم جمله مکمله ده. ځکه چې صفت داسې یو شی نه دی که د جملې نه لرې کړي. معمولا جملې کې یا توپیر. خو که زه I have a little sugar دا د دغه noun په باره کې چې دا sugar د extra information یې ورکوي یا اضافي معلومات ورکوي. نو دلته grammaticaly دا هم adjective دی. خو که دا چېرته د نورو صفتونو سره یې تفکیک وشي، ډولونه توپیر یا بیل شي، موږ ویلی شو چې دا adjective of quantity یا quantitative adjective دی. یا مقداري. صفت مقداري دا هغه صفت ده چې د مقدار او مقیاس دپاره کارول کېږي. خدای دې وکړي ملګرو چې په دې باندې پوه شوي وای. ښه، یو عمومي فورمول یاد کړئ ملګرو. عمومي فورمول څه شی دی؟ عمومي فورمول دا دی چې adjective معمولا د noun نه مخکې استفاده کېږي. معمولا اکثره دا معنی چې هر وخت نه she is intelligent دا د noun intelligent مخکې کارول شوی. یا the tea is hot چای ګرم دی. hot adjective دی. یعنې معمولا صفت د noun نه مخکې کارول کېږي. adjective معمولا هر وخت نه، چې ما مخکې څو مثالونه درته ویلې چې دا د noun نه مخکې نه دی کارول شوی، خو معمولا د noun نه مخکې adjective کارول کېږي. ښه، بل ملګرو چې
مخکې لاړ شو demonstrative adjective په نامه. دریم demonstrative دا موږ خپله په ناون کې ویلی صحیح پروناون کې demonstrative adjective دا موږ demonstrative pronoun هم ویلی وو. demonstrative adjective ما درته وی چې اشاري صفت دې باندې اشاره کېږي ملګرو. که فکر ما په pronoun کې هم درته ویلي وو چې this صحیح شو that these those دغه this that these those دا ماده د demonstrative pronouns دي. خو دلته demonstrative adjectives هم دې ته وایي. دا معنی چې په کارونه کې فرق لري. صحیح شو. که تاسې متوجه وئ ما مخکې وخت خبره درته وکړه چې عمومي فرمول دا چې adjectives یا صفتونه د noun نه مخکې کارول کېږي. نو دا په دې معنی چې خو demonstrative pronouns ما درته ویلي وو. که ته وایې چې this is a book صحیح شو this is a book this is a door دا demonstrative pronoun دی. خو که زه وایم چې this book که چېرته مې خاص د noun نه مخکې وکارولو نو پوه شه دا demonstrative adjective دی. دا معنی کله چې دغه وکارول شي this that these those بیا noun وکارول شي دغه صورت کې دا څه وي دا demonstrative adjective صحیح شو. که چېرته شاته پسې بل څه وکارول شي لکه this is demonstrative pronoun دی لکه پرون داسې چې موږ بله this pen is expensive دا قلم قیمته دی. وګوره this pen دا شات دا noun دی صحیح شو. دا noun دا کلمه دغه noun په باره کې وضاحت ورکوي چې کوم pen this pen which pen this pen is expensive دا اشاره پې شوې this pen اشاري ځکه ورته وایي چې دا اشاره کېږي او صفت ځکه ورته وایي چې د دغه اسم په باره کې وضاحت ورکوي دی. کوم pen کوم قلم this pen is expensive دغه قلم موږ ویلی چې دغه ته ویل کېږي demonstrative adjective صحیح شو. که زه وایم چې that tree is old نو مثلا یا that tree is مثلا green مثلا یا یو شی بل څه وایي یا this teacher is smart these students are intelligent those players are Afghans مثلا ته کولی شي چې هر رقم ته خوښه وي د په باره کې وضاحت ورکړي those teachers are Afghans صحیح شو. مثلا نو دا دمه چې دا اسم دی noun دی او دا ورته adjective شو. ولې ځکه چې یو خو اشاري demonstrative ځکه وته چې those teachers اشاره وشوه او بل دا چې دغه noun په باره کې معلومات ورکړه. نو چې noun په باره کې یو څه شی معلومات ورکوي هغې adjective ویل کېږي. نو this that these those نه وروسته چې کله noun وکارول شي that airport is wide is excellent فیاض say that airport excellent that airport ډېر ښه تاسو ښکلې ماشاءالله جمله لیکلې بالکل دقیقه دی کاملا. دغه ارګلو ویلې څه demonstrative adjective یعنی اشاري صفتونه اشاري یعنی اشاره هم پکې یو صفت هم دی صحیح شو. دا ډېره مهمه خبره وه. اوس نو تاسې ویلی شئ چې یو چاته ووایي چې this that these those دا demonstrative adjective دی که demonstrative pronoun دی نو هغه به هم adjective دی هم pronoun خو فرق لري. اوس ما طریقه درته وښوده نو تاسې که غواړئ چې demonstrative pronoun سره فرق وکړئ تاسو پروني درس ته رجوع وکړئ انشاءالله مشکل به حل شي. ښه بل ته راځمه مرګلو نو دا ډېر مهم ده ډېر مهم. numeral adjective numeral adjective دا معنی چې عددي صفت هغه صفت چې هغه عددي وي numbers دپاره کارول کېږي. څه شي دپاره د numbers یا عددونو دپاره کله چې کوم صفت کارول کېږي. That supermarket is large. Excellent fast speech. This is a perfect sentence. ښه numeral adjective هغه صفت ته ویل کېږي چې د numbers دپاره کارول کېږي د عددونو دپاره. دم عددونو مرګلو یو بل شی درته وښیم
د ځینې د ګرامر په برخه کې چې چا مسلکي زده کړې کړې وي هغه پارټس د سپیچ وایي چې 8 دانې دي، ځینې وایي چې 9 دانې دي. د اختلاف فقط په آرټیکل کې. آرټیکل دغه آرټیکل چې دی مثلا ډیفینټ آرټیکلز چې آرټیکل the او انډیفینټ آرټیکلز چې a او an دی، دې کې اختلاف دی چې آیا آرټیکل په پارټس د سپیچ کې راځي که نه راځي. هغه ډېر چې وایي چې نه راځي یو دلیل دا دی چې آرټیکل خپله ډیټرمینرز دي یا نومرل اډجکټیو کې داخل دي، یعنی خپله اډجکټیو دی. آرټیکل خپله اډجکټیو دی، یعنی صفت دی، هغه په صفت کې راځي، نه دا چې یو مستقل پارټس اف سپیچ دی. نو زه هغه درته شاته وایم چې دلته دغسې ښه. نو نومرل اډجکټیو یعنی هغه صفت چې عددونو دي، عددي صفت یعنی عددونو دپاره کارول کېږي. صحیح شو؟ ښه. د نومرل اډجکټیو مرګلو بیا په 2 قسمه دی. صحیح شو؟ دا په څو ډوله دی؟ په 2 ډوله. دا هغه نومرل اډجکټیو په 2 ډوله دی. یو ته ډیفینټ نومرل اډجکټیو، بل ته وایي چې indefinite numeral adjective. صحیح شو؟ دا معنی چې معلوم definite numeral adjective یعنی چې د معلومو شیانو دپاره کارول کېږي. د definite بیا په څو برخو به درته وویشم. که فکر یې مرګلو موږ تاسو ته ما ویلي وو چې cardinal numbers. صحیح شو؟ cardinal numbers ما درته ordinal numbers. انشاءالله چې زه مطمئن یم چې تاسې به یاد وي، که نه وي تېرې ویډیوګانې شته. او cardinal numbers، ordinal numbers، multiplicative numbers. صحیح شو؟ multiplicative numbers. او یا مثلا fractional numbers. صحیح شو؟ مثلا دا نومرل اډجکټیو دا معنی چې عددي صفتونه دي. دا په 2 ډوله دي. یو ډیفینټ نمبرز دپاره کارول کېږي، یو ډیفینټ نمبرز دپاره هغه صفتونه چې هغه ډیفینټ نمبر 1 2 3. دا یا کارډینل نمبرز دي چې کارډینل دا معنی چې 1 2 3 4 5 6. او یا ordinal numbers دي چې first second third fourth fifth 16th 21st 25th. دغسې یا مثلا multiplicative ځکه مطلب دا چې موږ وایو چې single double triple یا مثلا د triple یا مثلا once twice thrice دغسې اصطلاحوي مونږ کاروو. یا fractional numbers دي چې دا مثلا کسري عددونه دي، البته چې مثلا موږ وایو دغسې half مثلا 1/3 1/4 مثلا یا دغسې شیان موږ وایو. نو مثلا دا کسري عددونه دي، دا معلوم دي، دا ټول definite دي. وګوره که زه وایم چې I have 3 brothers نو 3 چې دی adjective دی، ولې چې brother اسم یې تشریح کړی دی. I have 3 brothers. د 3 څه رقم ته دی؟ 3 موږ ویلی شو چې د adjective دی، په adjective کې numeral adjective دی، په numeral adjective کې definite adjective numeral adjective دی، په definite کې دا cardinal number دی. خدای دې وکړي چې په دا ټکي پوه شوي وای مرګرو. ښه، مثلا زه وایم my brother got first position in his class. First position. The first position now the first with the adjective the لومړی مقام. لومړی درجه. نو first degree, first position. نو تاسې کولی شئ چې دا وایي چې first دی nominal adjective دی، په nominal adjective different adjective، په definite nominal adjective ordinal number دی. وګورئ دغسې. ښه، نو تاسو داسې دپاره دا شی کولی شئ. یو شاګرد تاسې cardinal او ordinal numbers په باقي کولی شئ دا پوه شئ. ما پخوانی ویډیوګانې شته چې څنګه cardinal numbers څه وایي، ordinal numbers څه وایي، او څنګه cardinal number په ordinal number باندې change کړو. ډېرې واضح دي. او دې په
کړي نمبر چې سنگل خپويږي سنگل یو ته وایي ډبل دوه ته وایي درې ته وایي یو ځای یو دفعه once یا twice two times صحیح او thrice معنا دا چې three times صحیح شو once one time twice two times thrice three times تاسو په دې باندې ما once twice thrice دا په کې لیکلي دي present perfect tense کې present perfect tense condition of an action اگر once twice thrice ما خبر یا simple present tense تلار شي simple present tense how often په باره کې ما خبرې کړي یا غي جواب ما ورکړي once twice thrice باندې تاسو هغه ته روي کوئ رب شو fractional numbers په دې باره کې ما خبرې نه دي کړي اوس ډېر خپل مقاده په دې باندې خبرې وکړو صحیح شو خو مخکې د دې نه چې زه په دې باندې خبرې وکړم صحیح دی او زه دا درته تشریح کوم اوس چې نامعلوم وي صحیح دی نمبرز لپاره کارول کیږي خو indefinite numbers لپاره کارول کیږي هغه چې شریعت مړ داسې لکه مخکې کوانټیټیف اډجکټیف چې خبرې وکړې خو دلته په یو کم توپیر سره هغه څنګه هغه مثلا که زه اوس په مثلا زه وایم چې some of the students مثلا I like some of the students are intelligent some of the students are intelligent نو دا معنی چې some of the students دلته numbers ښیي چې مثلا و داسې دقیق نه ښیي چې some of the students مثلا که زه ووایم چې some of the students some مثلا زه وایم چې some of the students are intelligent دا some یو عدد ښیي خو definite داسې عدد نه ښیي لکه 1 2 3 لکه 6 لکه first second third یا په دې دغه نمبر دا نه ښیي some of the students are intelligent دا معنی چې ځینې شاګردان هوښیار دي خو دا معنی چې 2 of the students دا هدف دی 3 of the students 6 of the students 20 of the students یا 30 of the students خو مثلا په کلاس کې که چېرته مثلا 10 نفر وي نو زه وایم چې some of the students are intelligent دا معنی چې 5 of the students یا 10 of the students یا 15 of the students خو some of the students د indefinite numeral adjective دی په دې باندې خو ګوره که زه چېرته وایم چې some of the students دا باید noun define کړي یا pronoun define کړي زه پوه شم چې دا adjective دی خدای دې وکړي دا مخکې موږ کړی و اوس به راځم خاص fractionals ته یو څو مثالونه درکوم چې ښه پرې پوه شئ انشاءالله بیا به زه مخکې ځم یو دقیقه چې زه به مرګلو خدای دې وکړي چې تاسو په پوه شوي وای دې طرف ته زه ستاسو هغه ډېر نه ګورم دا میسیجونه کمنټونه چې تاسو به څه ویلي وي خو په هر صورت مګر زه وایم زه یو څو مثال درکړم I have 6 brothers صحیح شو زه 6 وروڼه لرم صحیح شو د 6 دا چې د adjective صحیح شو او دا خو noun دی ولې د adjective دا چې noun define اصل چې noun define کې هغه adjective صحیح دی او 6 د کوم قسم adjective دی دا خو numbers ښیي numbers چې ښیي هغه numeral adjective دی ښه دا numeral adjective دا مشخص دقیق نمبر ښیي specific نمبر په باره کې خبرې کوي تعداد چې specific تعداد ښیي یا numbers ښیي هغې ته موږ وایو چې دا definite numeral adjective دی په definite کې خو موږ first second لرو 1/3 هم لرو 1/4 هم داسې شیان هم لرو دا څنګه دا موږ وایو چې دا cardinal number دی 1 2 3 4 5 چې دغه cardinal numbers وایي first second third fourth دغه ordinal number وایي صحیح شو نو دا cardinal number دی نو تاسو په دې باندې پوه شئ دغه مشکل نشته مرګرو زه که دومره ووایم ما مخکې درته ویلي چې cardinal number cardinal چې ordinal ته بدلوئ صحیح شو تاسو به څه شی کوئ ما درته ویل چې 1 دا 1 دی دلته به وایي چې first صحیح شو دا 2 دی دلته به وایي چې second دا 3 دی او دلته به وایي چې third صحیح شو نور ټولو ته th ورکوئ څه شی th ورکوئ که دا 4 تاسو ولیکئ 4 ولیکئ او th ورکئ که 5 5th په یو کم توپیر سره خو یو شي ته مو فکر وي یو شي ته هغه دا چې زه ولیکم د اخري ته 22nd تاسو به 22nd د اخري یو به بدلوئ مثلا که زه داسې وایم 56th
دغه به TH6 ته ورکوي. مثلا که زه ووایم که تاسې دغه نمبر کې 56 مثلا که زه داسې ووایم 23 23rd دغه به بدلوي. صحیح شو؟ که زه ووایم مثلا 39th دغه خیلی برباسي یو شی مو فکر وي چې ځینې غیر منظم څه معنی که تاسې مثلا 11 دی دا 11 دی دا سره لکه 21 چې 21st وایي تاسې به 11th صحیح تاسې به 1 که داسې وایي چې 10 1 10 2 بیا مو وایي چې 10 first 10 second خو دا غیر منظم دی 10 1 نه دی دا 11 دی نو موږ به 11th وایو دا 10 2 نه دی که 10 2 ویل کېدای موږ وایو چې 10 second به بیا مو ویلی خو دا 12 دی موږ وایو چې 12th صحیح شو او دا 13 1 10 3 نه دی که 10 3 وایي موږ به 10 3rd وي اوس 13th دغه تاسو دغو ټولو ته TH ورکوای شئ 11 12 13 14 15 ټولو ته TH ټولو ته دا یو استثنایی غونته حالت دی ځکه چې دا غیر منظم دا کاش کې داسې ویل کېدای چې 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 دغسې باید ویل کېدای خو داسې نه ویل کېږي نو دغه وجه ده چې موږ غیر منظم TH ورکوو نور د دې نه سوا که 40 دا 41st 41 41st 42 42nd 43 43rd 44 44th دغسې دا مهمه خبره وه ښه راځمه د ordinal numbers او multiplicative numbers نه خو هسې single double او triple او once twice thrice باندې پوهېږئ او اوس راځم fractional numbers دا لا مهم دی تاسې الحمدلله چې fraction د ریاضاتو کې به ښه وایي د کسري عددونو چې راځي ښه وي کسري عددونو باندې پوهېږي هغې کې مشکل نشته کسر fraction ورته وایي په انګلیسي کې عام کسر اشار کسر لکه همداسې وقي عام کسر غیر وقي چې هغه څنګه هغې کې غیر واجب کول دي تصحیح عملیات هغه شیان دي انې تاسو ټولې پوهېږئ انشاءالله ستونزه نشته اوس زه وایم چې fractional عددونه څنګه ولیکو څنګه یې ووایو صحیح دی موږ نیم لیکو نیم داسې لیکو یو پر دوه دا دا معنی چې نیم ته موږ په انګلیسي کې لکه څنګه وایو half د ال نه ویل کېږي half معنی نیم دغسې ویل کېږي که چېرته یو پر څلور وي یو پر څلور ته انګلیسي کې quarter موږ وایو one quarter صحیح شو one لکه quarter دا معنی quarter پاو ته وایي دغه یو پر څلور یعنې څلورو نه یوه برخه صحیح شو دا صورت دی که نه او دا مخرج دی صحیح شو مخرج دا معنی اخیستل شوی برخه دا یو شی په دا برخه تقسیم شوی دی او دا ته اخیستل شوی دی صورت او مخرج دې ښه پوهېږئ یو شی په څلورو برخو ویشل شوی یوه برخه دی یعنې څلورمه برخه نو one quarter پاو ته وایي پاو ځکه ورته وایي چې د یو شي څلورمې حصې ته که موږ ساعت کې پاو وایو دا معنی چې د شپېته دقیقې دی شپېته څلور باندې چې تقسیم شي نو څو کېږي حتما 15 کېږي 15 کېږي دغه موږ پاو وایو نو مطلب دا چې 15 ځکه کوارټر موږ وایو چې دا پاو یعنې څلورم سره یو سره د دې طریقه څنګه ووایو دا زه درته ښایم تاسې به څنګه وایي صورت په خیال باندې وایي مثلا داسې one دی تاسې one وایي صحیح شو دا به داسې همیشه په کارډینل نمبر کې وایي چې کې کارډینل کې دا درته وایي چې کارډینل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او د مخرج صحیح شو دا به څنګه وایي دا به په آرډینل کې وایي آرډینل څه دی second first second third fourth fifth دغسې خو دا چې half دی ما درته د half استثنا وویلې مثلا که زه داسې ولیکمه دا به څنګه وایو دا به وایو په کارډینل نمبر کې 1 صحیح شو 1 او دا به آرډینل کې وایو آرډینل دا معنی چې first second third نو دا به څنګه وایو 1/3 نو موږ تاسو چې وایو چې یو پر درې په انګلیسي کې موږ وایو چې 1/3 مثلا بیا که زه دلته داسې وي
او دلته 6 وي یو پر شپږ انګلیسي کې به څنګه وایو دلته به چې 1 دا به موږ په کارډینل نمبرز کې وایو دا به څنګه وایو په آرډینل نمبرز کې 6 چې شي 6 موږ وایو چې 1/6 دا معنی چې د شپږو نه یوه دا ډیر مهم دی مرګلو تاسو باید په فریکشنل نمبرز باندې پوه شئ چې څنګه ویلی شئ زه درته نور مثالونه درکړم بیا هم درته وایم چې صورت به تاسې په کارډینل 1 2 3 4 5 6 او د مخرج به په آرډینل 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th داسې وایي صحیح شو مثلا بیا که زه دلته 1 ولیکم دلته 17 ولیکم صحیح شو تاسې به 1 او دا به په د کارډینل شو د آرډینل نمبر کې وایي 17th 1/17 دا معنی چې د ولسونه یو یعنی یو پر ولس 1/17 صحیح شو اوس مثلا یا که داسې ووایم صحیح شو مثلا که دا 2 کمه 2 3 کمه دا به چې تاسو وایئ چې 2 چې شاید دا 1 2 او دا به چې 3rd صحیح شو خو دا چې دا 2 شو جمع شو دا به تاسې 3rds کوي 2/3 2 پر 3 به انګلیسي کې څنګه وایي 2/3 دا ډیره مهمه خبره ده مرګلو یا که چېرته دا 2 وي دا 5 وي دا خو 2 شو صحیح شو 1 2 دا چې شو 2/5 موږ به 2 پر 5 په انګلیسي کې وایو چې 2/5 یعنی 2 د 5 نه 2/5 یعنی د 5 نه 2 ښه که چېرته اوس داسې وي مثلا دا 6 وي صحیح شو دا مثلا 9 وي 6 دا به 6 وایي که نه او دا به چې وایي 7th خو دا چې جمع دی دا به جمع کوي 6/7 یعنی دا 6/7 صحیح شو نو داسې یاده کېږي مرګرو که چېرته داسې وي دا 3 وي او دا 4 وي تاسې 2 طریقې لرئ دا 3 صحیح شو 3/4 یا 3/4 تاسې دې لپاره لکه کوارټرز لکه 4 لپاره ماته چې هغه استفاده کولی شئ اوس که چېرته یو بله طریقه درته وښیم که چېرته صورت لوی وي د مخرج نه څنګه مثلا داسې وي صحیح شو داسې بیا به څنګه کوئ 5 تقسیم 4 نه خو 5 نه کېږي نو 5 تقسیم 4 صحیح شو یو صحیح شو یو صحیح شو څه شی شو یو صحیح دی 4 دغه مخرج کې دلته یاد دغه 4 کې 4 جمع یو 5 پر 4 کته غیر وجهي ده دغه نه دا راغله ځکه چې دا غیر واقعي عام کسر دی نو تاسې به دې باندې تصحیح عملیه اجرا کړئ چې صحیح عدد ووځي صحیح عدد چې ووتو داسې دغه تجنیح لکه دا چې تاسې غیر وجه کوي بیا هم هغه درکوي دغه عام غیر واقعي عام کسر درکوي یو په 4 کې 4 مخرج جمع صحیح مخرج ضرب صحیح ده جمع صورت په عین مخرج 4 ضرب یو جمع یو 4 ضرب یو 4 جمع یو 5 پر 4 عین بیا عدد درکوي نو تاسې به دا څنګه وایئ تاسې به صحیح عدد وایئ 1 and نوره خو هغه شو 1/4 صحیح شو یا 1/4 خو ما درته وایي چې 4 ته تاسې کوارټر 1 and 1/4 که چېرته دا مثال داسې وي 1 وي دلته داسې وي 1 and 2/3 صحیح شو که چېرته داسې وي 6 and 2/3 که چېرته داسې وي 6 and 6/13 انشاءالله چې په دې به پوه شوي وئ انشاءالله مطمئن یم چې انشاءالله اوس به مو دماغ ته شوي دې نه ځو له خیر مخکې ځو دا مرګلو ښه و چې تاسې په دې باندې پوه شوئ چې انګلیسي کې دا شیان څنګه ویل کېږي دا لږ ستونزمن وي دغه ریاضیکي شیان فکر کوم چې تاسې ریاضي کې به ستونزه نه لرئ او ښه وخت کم پاتې دی مرګلو لږ به زه تیز لاړ شم ځکه چې وخت کم پاتې دی ښه
مرګلو موږ په خبرې وکړې په descriptive adjective, quantitative adjective, numeral adjective او demonstrative adjective دې study او distributive adjective مختصرې خبرې کوم چې دا موږ په demonstrative pronouns کې ویلې دي distributive adjective. صحیح شو؟ distributive adjective دا معنی چې تشریحي صفت. distributive adjective لکه تشریحي مخکې ما each لکه every. صحیح شو؟ every یا either یا either neither یا neither داسې نور دا ټول په distributive adjective یعنی توضیحي لکه توضیح. صحیح شو؟ توضیحي صفتونه دي کارول کیږي. مثلا each student is intelligent. each of the students is intelligent که زه وایم each student is intelligent. صحیح شو؟ دا نو دا معنی چې each دغه د ګروپ نه distributive adjective د ګروپ نه د یو شخص په باره کې خبرې کوي. each student دا معنی چې each of the students in the class is intelligent. نو دا چې دی دا موږ وایو چې د adjective د صفت دی ځکه چې دغه noun یې تشریح کړو. صحیح شو؟ دې باندې مرګلو موږ خبرې کړې دي په دې باندې وخت نه ضایع کوو. اوس ځمه interrogative adjective د موږ په interrogative pronouns باندې خبرې کړې دي هغې باندې تاسې پوه یئ په هغې کې به انشاءالله چې هیڅ ستونزه نه وي مطمئن یم ځکه چې موږ interrogative pronouns باندې خبرې کړې دي. نو interrogative adjective interrogative دا معنی چې دا د سوال یا د پوښتنې دپاره کارول کیږي. what which whose مثال که زه ولیکمه ما درته what which whose دا تاسې خپله پوهیږئ چې د پوښتنې دپاره کارول کیږي. صحیح شو؟ که زه وایم چې which book is interesting which book وګورئ مرګلو ما درته وویل چې معمولا صفت کوشش وکړئ چې د ناون نه مخکې استعمال کړئ. which book is good which book is interesting کوم یو کتاب جالبه دی. صحیح شو؟ نو په دې اساس تاسې که which book is interesting نو دا which چې دی د adjective دی خو څه رقم ته adjective interrogative adjective ولې چې د question دپاره استعمال شوی دی. which book is interesting ځکه چې the green book is interesting نو the green book دغسې او بل قسم adjective چې ما هغه ورځ نه پوهېږم مرګلي نوم رانه هېر دی پوښتنه یې وکړه ما ورته ځواب هم ورکړو ما هغې درس کې ویلي دي درته تشریح کړی دی بیا هم درته وایم د possessive adjective مخکې ویډیوګانو کې ټوله دغه شته ځکه تیز ځمه. possessive adjective ملکي صفت دی. ما درته وویل چې my our your their his her او it. صحیح شو؟ it's his her my our your their his her it's دغه ټوله possessive adjectives دي. this is my book د my book معنی زما کتاب که this is my book که زه وایم چې داسې this is a book this is book دا کتاب دی هیڅ فرق نه کی خو د که زه دغه noun لږ مشخص کړم چې د چا whose book is this is my book نو د my ورته صفت شو adjective شو ځکه د book لا واضح کړو چې د کتاب د چا دی. this is my book this is your book this is his book this is her book نو په دې اساس تاسې ویلی شئ چې دا adjective دی. دا مهمه خبره و مرګلو my our your their his her its. مرګلو دې باندې انشاءالله ما خبرې کړې وي هغه ورځ ما په دې باندې خبرې وکړې. اوس proper adjective ته راځم چې دا لږ مهم دی. proper adjective دا معنی چې خاص صفت دی. څه معنی؟ خاص. موږ الحمدلله proper noun ویلی دی. proper noun اسم خاص چې خاص نوم وي د خاص اصلا دا اکثره د places دپاره کارول کېږي یا origins دپاره یا د ځایونو دپاره دغه proper adjectives کارول کېږي. صحیح شو؟ مثال که زه proper adjective که زه ووایم مثلا Pakistan دا proper noun دی. صحیح شو؟ proper noun Pakistan is a country
که زه وایم چې پاکستاني نو د پاکستانی پاکستان پاکستانی پاکستان پاکستانی نو پاکستانی مې چې وویلې دغه ورته صفت شو he is پاکستانی نو دغه adjective دی ځکه چې دغه pronoun یې define کړو هغه پاکستانی دی نو دغه موږ adjective وایو خو څه رقم proper adjective ځکه خاص هر چاته په he is Pakistani هر چاته مثلا Afghan مثلا Japan صحیح شو Japan یو هیواد دی صحیح شو Japan proper noun دی the proper noun چې ته adjective جوړوي هغه ته proper adjective وایي Japanese مثلا this car is Japanese دا موټر جاپانی دی یا he is Japanese Nakamura is Japanese Nakamura جاپانی دی نو تاسې کولی شئ ځکه چې دا اسم دی Nakamura is Japanese یعنی جاپانی دی دا noun کله چې یو شی تشریح کړي هغه ته adjective نو دلته proper adjective ځکه وایي چې proper noun نه راوتلی دی او دلته noun define کړو ځکه ورته adjective وایي India Indian America American نو مثلا تاسې کولی شئ همداسې proper nouns تشکیل کړئ Canada Canadian نو مثلا دغه مرګو دا مهم بل یو مهم ټکی ته مرګلو زر ځمه چې وخت ډېر کم دی زه یو چېرته اپاینټمنټ هم لرم نو په دې اساس یو بل شي ته اشاره کوم مرګلو degrees of an adjective ما درته ویلي دي degrees of an adjective تاسې ما مخکینی لیکچر وګورئ صحیح شو degrees یعنې درجې degrees of an adjective که تاسې هغه په خو مخکې د دې نه یو بل قسم هغه ته adjective ته ځم ښه هغې ته وایي چې present participle adjective تاسې به نوم لیدلی وي present participle adjective دا معنی چې ing خوري adjective سره ing اخر کې ing خوري صحیح دی مثلا تاسې به ویلئ boring interesting fascinating interesting boring دا ټول صفتونه دي خو مرګلو دا د شیانو دپاره کارول کیږي کله د اشخاصو دپاره هم کارول کیږي چې هغه خپله د خستګۍ سبب شوی وي مثلا زه وایم دی ما درس خسته کن دی یا د هغه his lesson د هغه his lecture is boring his lecture is boring د هغه لیکچر خسته کن دی نو دا معنی چې boring چی شی boring دی lecture نو دا noun یې define کړو دغه adjective his lecture my lecture مثلا my lecture is interesting ما اگر دلچسپ ده نو مطلب ده این دا lecture define کو دغه ځکه present participle adjective وایي present participle ځکه چې ing اخر کې خوړلی که هغه هر شی چې اخر کې کله چې صفت ing وخوري هغه ته present participle adjective وایي خو دا د شیانو دپاره کله داسې هم کارول کیږي مثلا که زه وایم this teacher is boring this teacher is boring دا معنی چې دا استاد خسته کن دی یعنی د خستګۍ سبب کیږي موږ خسته شو ځکه چې د استاد teacher is boring نو کله د teacher دپاره د boring کلمه په داسې موارد کې یعنی د اشخاصو دپاره کارول کیدای شي او بل د دې ضد دا خو present participle adjective صحیح شو past participle adjective past یعنی third form کارول کیږي past participle adjective نو ing به بیا نه خوري بیا به ed خوري کنه ځکه چې اخر کې به څه خوري ed لکه boring په ځای bored interesting په ځای به څه شي interested خو دا د اشخاصو دپاره I am boring زه خسته یم صحیح شو مثلا this teacher is interested صحیح شو this teacher is interested in teaching English grammar مثال دغسې interested fascinated excited confused مثلا تاسې کولی شئ هر رقم صفت چې تاسې خوښ وي هغه دلته واچوئ ډېر داسې نوره دي مثلا دا د اشخاصو دپاره کارول کیږي
تاسې به وایئ چې اشخاص this teacher is confused, this teacher is interested, this teacher is bored, this teacher is excited. نو تاسې به دغسې شیان کاروئ د دې لپاره د دغو د مواردو لپاره تاسې داسې adjectives یا past participle adjectives کاروئ شئ. مرګلو دې باندې ما خبرې کړې دي. تاسې ونه وایئ چې د استاد څومره تیز خوښی دی، دا خو داسې نه زده کېږي واقعا. خو تاسو که غواړئ چې دې باندې پوه شئ، لاړ شئ. ما مخکې لیکچر ما کړی present participle and past participle adjective، ما په جزئیاتو درس ورکړی دی. مرګلو degrees of an adjective دا درجې دي. degrees of an adjective دا درجې دي. نو دې باندې موږ positive degree باندې صحیح شو چې he is a good teacher او comparative چې د دوو اشخاصو یا د دوو ځایونو یا د دوو شیانو مقایسه کیږي، او superlative چې یو شخص د ډیرو اشخاصو، یو ځای د ډیرو ځایونو او یو شای د ډیرو شیانو سره مقایسه کیږي. ما ته چې he is good, bad, he is a good teacher, bad teacher, tall teacher, smart teacher, intelligent teacher، دا ټول positive degree دي. comparative degree کې ما درته وایي چې که یو سیلیبل وي دا ER خوري، او که چېرته دوه سیلیبل هم وي خو چې په وای باندې ختم شوي وي نو وای به په آی بدلېږي، ER به خوري. لکه مثلا tall، taller. خو مثلا که چېرته داسې وي چې pretty صحیح په وای باندې ختم دی نو بیا به وای په آی بدلېږي، ER به خوري، prettier به کېږي. صحیح شو. مخکې لیکچر شته په دې باره کې، د هغې ته رجوع وکړئ که چې prettier. او بیا که چېرته د دوه نه زیات سیلیبل وي تاسې به more intelligent، more intelligent، beautiful، more beautiful. په superlative کې چې دوه سیلیبل وي EST به خوري، یو سیلیبل وي او یا دوه سیلیبل وي خو په وای ختم شوي وي صحیح دی EST. او که چېرته superlative وي the more په ځای به the most خوري یا به the least خوري. صحیح شو. the least دغې به more یا less. مثلا he is an intelligent teacher, he is more intelligent than my brother. مثال he is the most intelligent teacher in the world. Yeah, he is a tall teacher, he is taller than I am, he is the tallest teacher in our school. نو مثلا مرګلو دغسې موارد ځینې استثناءات هم لري لکه good، gooder، goodest نشي ویلی، good، better، best، bad، worst، worst. دغسې استثناګانې هم شته. نو که تاسې غواړئ په دې په باره کې په جزئیاتو پوه شئ نو حتما ما مخکینیو ویډیوګانو ته رجوع کوی شئ. دا د adjective په باره کې مفصلې خبرې وې. The English language lecture was fascinating yesterday in the university. Excellent فیاض صاحب، بالکل دغسې دی. بس ډېر ښه. او بل مرګلو یو صفت emphasizing adjective یا emphatic adjective په نامه یو بل قسم صفت هم شته چې هغه هم دی چې هغې کې هم ځینې هغه دی. البته exclamatory adjective هم شته. ځینې وخت کې د تعجب دپاره ځینې صفتونه کارول کېږي. emphasizing adjective کې لکه very، perfect، absolute یا complete، on، داسې ځینې صفتونه دي چې د emphasis دپاره کارول کېږي. emphasizing adjective ورته ویل کېږي. په هر صورت دا مهمتر د هغه و چې تاسو ته تدریس شول د دې په خاطر چې ویډیو اوږده نه شي نو تر بعدي درس پورې مو پوره یو متعال خدای سپارمه. ښه وختونه ښې